الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. په سفر کې که د سنتو کول ممکن و نو کول پکار دي او د دې لپاره زموږ سره ډیر دلایل دي. یو څو احادیث به د الله پاک په توفیق باندې پنن درس کې درته ذکر کوم. اول حدیث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. المدونة الكبرى جل اول صفحه یوصل او یوش. حضرت براء بن عازب رضي الله عنه فرمای چې زه په 18 سفرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم نو ما په هیڅ سفر کې هم نه دی لیدلی چې د زوال نه مخکې 2 رکعاته پریښي وي د ماسپښین نه مخکې. نو دا 2 رکعاته سنت زوائد پیغمبر علیه السلام نه دی پریښي. عن ابن عمر أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وليس بعدها شيء وصلى المغرب 3 وبعدها 2 وقال هي وتر النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر وصلى العشاء 4 وصلى بعدها 2 قال وصلى في السفر الظهر 2 وصلى بعدها 2 وصلى العصر 2 وليس بعدها شيء وصلى المغرب ب3 وبعدها 2 وصلى العشاء 2 وبعدها 2. تحویج الاول صفحه 243. یعنی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حضور کې د مازیګر 4 رکعات المنځ وکړو او د دین وروسته هیڅ نو او د ماخام المنځ 3 رکعات وکړو او د دین وروسته 2 رکعات سنت وکړل او به فرمایل چې دا د ورځې وتر دی چې په سفر کې او حضور کې نه کمیږي او د ماخوستنې 4 رکعات وکړو او د غین وروسته 2 رکعات سنت وکړل. حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې 2 رکعات المنځ وکړو او د غی څخه وروسته هم 2 رکعات سنت وکړل او د مازیګر صرف 2 رکعات فرض وکړل او د ماخام 3 رکعات فرض وکړل او د غین وروسته 2 رکعات سنت وکړل او د ماخوستن 2 رکعات فرض وکړو او د غین وروسته 2 رکعات سنت وکړو. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې د ماخام او د ماخوستن سنت وکړو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر 4 وبعدها 2 وصليت معه في السفر الظهر 2 وبعدها 2 والعصر 2 ولم يصلي بعدها شيء والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وبعدها 2. ترمذی جل اول صفحه 123. یعنی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر او په حضر کې المنځ کړی دی. نو په حضر کې به 4 رکعات فرض وکړو او دا غي پسې به 2 رکعات سنت وکړل او په سفر کې به 2 رکعات فرض وکړو او دا غي پسې به 2 رکعات سنت وکړل. د مازیګر صرف 2 رکعات فرض وکړل او د ماخام فرض په سفر او په حضر کې د 3 نه کمیدل او ورپسې به 2 رکعات سنت وکړو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. ابو داود جل اول صفحه 108. یعنی د سحر سنت په هیڅ حال کې سفر کې حضر وي نو می پرې دی اگر چې اسونه موشړي د خولانیم کی. عن عبد الله بن الرباح الانصاري حدثنا ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء 3 حتى صرنا 7 فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فصاروا هنية ثم نزلوا فتوزؤوا وأذن بلال
فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. الحديث ابو داود جل اول صفحه 9 یعنی حضرت عبدالله ابن رباح الانصاری فرمای چې موږ ته ابو قتاده ته حدیث بیان کړی دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې څخه یو طرف ته شو زم ور سره یو طرف ته شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې ګوره ما ورته وویل چې دا یو راکب دی دا دوه دي او دا درې دي تر دې چې موږ وکسان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ ته د سحر نگرانی وکړي یعنی د سحر د لمانځه نو د دوی په غوږونو باندې پرده واچول شو تر دې چې په لمر باندې راویښ شول نو خلک را پورته شول لږ مخکې لاړل بیا په یو ځای کې را کوږ شول او د سنې وکړل حضرت بلال اذان وکړو بیا ټولو خلکو د سهار 2 رکعاته سنت وکړل بیا فرض وکړل بیا په سورلیو باندې سواره شول بیا دوی یو بل ته وویل چې زموږ څخه د لمانځه په باره کې کوتاهي وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په خوب کې تقصیر نشته تقصیر دا دی چې ویښ وي او لمونځ در څخه پاتې شي وګوره دا لوی حدیث دی پیغمبر علیه السلام په سفر کې د سحر سنت پکې کړي دي عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به بخاري جل أول صفحة يوصلونه تلويخ مسلم جل أول صفحة تلور تلويخ يعني ده حضرت عامر بن ربيعة روايت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې ولیدلو چې په سورلۍ باندې نفل منځ کولو هر طرف ته چې د سورلۍ مخه شو عن ام هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وسترت ام هانئ او ام سليم ام انس بن مالك بملحفة ثم دخل بيت ام هانئ فصلى الضحى 4 ركعات مجمع الزوائد جلد صفحة 390 حضرت ام هانئ رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه د فتح په سفر کې د ساخت 4 رکعات وکړل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2 فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها تحوي جل اول صفحه 240 ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضر کې 4 او په سفر کې 2 رکعاته فرض کول او په سفر او په حضر کې به مخکینی او رستنی سنتونه کول وردا تسریع ده پدې چې سنت کول کو وختي پکار ده عن قتادة ان ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها مجمع الزوائد جلد صفحه 301 عبد الله بن مسعود او حضرت عائشة رضی الله عنهما په سفر کې د فرضونو مخکینی او رستنی سنتونه کول نو قال الامام الترمذي ثم اختلف اهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق ولم ير طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر ترمذي جل أول صفحة يوصل وتليرش ان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته د اهل علم په دې کې اختلاف راغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی صحابه په نسبت په سفر کې نوافل کولې او دا مذهب د احمد او د اسحاق رحمهم الله ده او بعضی علما فرمایي چې د فرضی المنځ نه مخکې او وروسته نوافل نه دي پکار د دوی د خبرې معنا دا ده چې نه کول رخصت ده او کچا وکړل نو د هغوی د لپاره غټ ثواب ده او دا قول د اکثر علماو ده چې په سفر کې د نوافل او د سنتو کول پکار دي امام نووي رحمه الله فرمای چې په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې مطلق نفل په سفر کې مستحب دي البته د سنتو په باره کې اختلاف دی حضرت عبد الله ابن عمر او نور پریخي دي او امام شافعي رحمه الله او د اصحابو او د جمهور علماو په نيزه د دې کول مستحب دي نووي شرح مسلم جل اول صفحه 200 او 240
خو امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمای چې په سفر کې سنت کول باک نه لري. حسن بصری فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په سفر کې مخکینی او رستنی سنتونه کول، او دا د حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابو ذر او حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده. زاد المعاد فی هدی خیر العباد جل اول صفحه 100 او 110.